अस्सलाम वालेकुम زما ګران کتونکو نن 28 دسمبر ورځ نن تورا ورځ منځلې کیږي په افغانستان کې بلکې دا ورځ د ټولې خطې دپاره تورا ورځ ده چې دا شپږ څلوېښت کاله وړاندې چې کوم دغه یو یرغل یا یو کوم طوفان ورته ویلی شي یا یو ظلم چې کوم سوویت یونین یعنی روس لخوا په افغانستان باندې شروع شوی چې هغه ټولې خطې هغه اثرات تر اوسه پورې تاسو ګورئ چې اوس هم د افغان ریفیوجیو مختلف ملکونو نه یا خاص کر پاکستان ایران نه په زور ویستلو دا هماغه صورتحال دی چې ټولې خطې هغه بدل کړو نن افغانستان کې باقاعده توګه په دې باندې لوی لوی دستوري شوي دي او په دغه کې ډېر مهم خطابات یعنی ویناګانې شوي دي مختلفو وزراګانو کړي دي خو خیر مونږ به تاسو ته نن کوډ کوو امیر متقي صاحب په دا حوالې سره یو خو چې کوم موجوده جنجال د پاکستان افغانستان او بیا افغانستان کم نمونه دی وخت کې په خطه کې یو خپل ځانګړی حیثیت جوړ کړی دی یا هغه د مهاجرینو لکه وایي که نه مونږ هم دا وایي بلکې متقي صاحب هم په خپل خطاب کې دغه وفرمیل چې کله کله یو بد وخت انسان باندې راشي یعنی یو دا په حدیثونو کې قرآن کې هم ثابته ده چې کله کله شر کې خیر پټ وي او خیر کې شر پټ وي نو دغه په ظاهرا باندې یو نوې مشکل هم دی مشکلات هم دي خودي په شا یقینا چې الله به خیر پټ کړي وي لکه چې د مهاجرت ټکې ختم شي نو متقي صاحب هم د دې حوالې سره خبره وکړه خو اصل ډېرې درانې خبرې او ډېرې ژورې خبرې په دې حوالې سره هغه کړي دي او بیا په دې حوالې سره هغه مخالفین چې طالبان په مختلفو هیوادونو کې ناست دي افغانان چې هغه طالبانو حکومت ښه نه ګڼي یا طالبانو سره اتفاق نه لري یا هغه مخالفت کوي خو بیا هم په جنجال کې هغوی یووالي بنې یقینا چې طالبانو دغه حکومت په دغه حکمرانو په زړه کې ډېر غټ دروند قدر پیدا کړی دی هغه مخالفینو هم دا ټولې ویناګانې کړي دي تاسو سره به په دغه کې مونږ باقاعده توګه پیاله زم چې واورم لکه تاسو به یقینا چې ټول لوی سپیچ دی نو تاسو ته ما مهم ټکی چې کوم پکې د کې دي چې د سره موجوده حالات څومره ټکی دي شي یا د افغانانو کومې پریشانې نه دي چې هغه ختمېدونکي دي چې هغه تاسو واورئ جنجال رامنځته سو خبره جنگ ته ورسېده بیا دا ملت تاسې ولید چې له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه او حتی د موږ هغه هیوادوال چې له هیواده بهر وو حتی هغه هیوادوال چې له اسلامي امارت سره په مخالفت کې پاته سوي وو خو په دې موضوع کې ټولو یو نظر ښکاره کړو ټول متحدانه ودرېدل علی قدر امیر المؤمنین په مشرۍ ګڼ شمېر وزارتونه وزیران هغوی غونډه درلوده په کندهار کې ټول ترکیز په همدې و چې مهاجرینو ته مځکې ورکړل شي کومک ورسره وشي غذایي مواد ورته ورسیږي د سرپناه غمې وخوړل شي د دوا غمې وخوړل شي د تعلیم غمې وخوړل شي د پاکستان له لورې د موږ ټولې لارې بندې شوې د دې په ځای چې موږ لاس تر زنې کینو نو موږ په دوه برخو کې مشکلات لرل یو د صنعت په برخه کې او بل د تجارت په برخه کې د تجارت لپاره نورې لارې پیدا کړې او د صنعت لپاره په زرهاوو نوې کارخانې جوړې شوې نن افغانستان په ډېرو اجناسو کې خودکفا ده دا څومره ښه بدلون ده نن د هېواد په ښارونو کې هېڅ نوع قیمتي نه ده رامنځته شوې نن که تیل دي که ګاز ده که وړو غنم دي او که نور د ضرورت وړ توکي دي هغه تر ګاونډیو هېوادو په افغانستان کې ارزانه دي سیاسي برخه کې ورونو زموږ پالیسي همدا ده چې چاته د ضرر اراده نه لرو ولې د چا ضرر هم نسو زغملی لکه څنګه چې د خپل حریم د خپلې خاورې د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته حاضر یو همداسې د مذاکراتو په میز باندې هم بهترین استدلال وړاندې کړی ده له خپلو ارزښتونو نه کلکه دفاع کړې ده او بیا به یې هم کوو موږ نه غواړو چې افغانستان د بیا د لویو قوتونو د منفي سیالیو ډګر وي بس ده افغانستان نور باید د اقتصاد او د اتصال ډګر وي نور باید دا ولس په خپلو پښو ودرېږي خپل ژوند په خپل هیواد کې وکړي
40 کاله له افغانستان نه مهاجرتونه وو، داسې اوس بیرته مهاجرین خپل هیواد ته راځي. الله تعالی دې په خپل هیواد کې آباد کړي. موږ نه غواړو چې چاته هم ضرر ورسیږي. ټول مسایل د مفاهمې او د مذاکرې له لارې حل کوو، خو په دې شرط چې مقابل طرف هم نیک نیت ولري او د مسایلو حل د مفاهمې او د مذاکرې له لارې وغواړي. موږ غواړو چې د سیمې ټول هیوادونه ښې راځي، د موږ ټولو ګاونډیو ته خیر ورسیږي او ټول په امن وي، ټول ښه ژوند ولري، ښه اقتصاد ولري، ځکه د موږ د دې اقتصاد سره تړلی ده، د موږ د دې ډېر څه سره مشترک دي. په دې ټولو کې باید ګډ کار وکړو. په دې وروستیو کې د افغانستان او د تاجکستان په پوله باندې د تاجکستان په خاوره کې څه حوادث رامنځته سو. موږ د دې کلکې پلټنې شروع کړي دي. د تاجکستان هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره مې خبرې وکړې او ګډ کار کوو چې دا ډول پیښو مخه ونیسو. او د موږ تشویش دا ده چې ځینې مغرضې کړۍ غواړي چې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او دلته داسې یو فضا رامنځته کړي چې وضعیت نه ارامه وښیي، چې د پاکستان د ټولو لویو جامعاتو، د ټولو مدارسو او د ټولو اسلامي تنظیمونو مشران کراچۍ په ښار کې سره راغونډ سو. بهترینې مشورې خپل نظام ته ورکړې، بهترینې فیصلې یې وکړې. موږ هغو ته احترام لرو او همیشه هم دا هیله وي چې علماء کرام لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې نظامونو د اصلاح کوشش کړی، د اشخاصو د اصلاح کوشش کړی، د خیر او د فلاح کوشش کړی، د ورورګلوۍ او د نزدېکت کوشش کړی ده، په راتلونکي کې هم همداسې رول ولوبوي. نور د تاسو قیمتي وخت نه اخلو. جی د تاسو یقینا چې د متکی صاحب چې کومه وینا وه په دغه کې یو خو هغه د افغانستان په دې حوالې سره ویل چې کومه پرمختګ کړی دی یا افغانستان کې کم پرمختګ روان دی. یقینا چې هلته امنیت وضع هم ټیک شوي ده، خو د معاشي صورتحال باندې هغو کار روان کړی دی چې هغه امیر المؤمنین دې وخت کې چې کوم هبت الله صاحب دی په هغه حوالې سره ویل چې کومه شورا غونډه شوې وه، ډېر مهم ټاسک ورکړی شوي چې خاص کر کم مهاجرین دي چا سره ځمکې نشته، جایدادونه نشته، هغه آبادکاري او هغو ته نور سهولتکاري سره په خطه کې لکه د هر قسم خوراکي د نورو څیزونو دپاره هلې ځلې تیزې کړې شوي دي. په دې حوالې سره هغه چند کم د ګاونډي هیوادونو که ذکر کړی چې تاجکستان سره کم هغه شوي هغه تصدیق هم شوی دی، خو هغه وایي چې موږ مشترکه پلټنې شروع کړي چې دا درېمګړی کس دا کم دی دا نه غواړي چې افغانستان سټیبل شي. بیا پاکستان حوالې سره ډېر درانې او خوندورې خبرې کړي دي، لکه دروند سړی دی درانې خبرې کړي دي چې مونږ کله هم بده وینا یا بد خطاب نه کول غواړو، خو افغانستان حوالې سره هغې دا ویل چې کم خبرې دي موږ هغو سره په مذاکراتو په حوالې سره یا نور هغه سره لکه دا یو ښه پازیټیو هغه ورکړی چې دا خبرې اترې دا جنجال په ښې طریقې ډول سره ختمې کړو. اوس دې کې ډېر مهم خبرې چې کومې شوي دي هغه په دې حوالې سره هم دي چې د کې پاکستان علما کرام چې کوم نمونه خپل تجویز وړاندې کړي دي پاکستان ته سټیټ ته، نو یقینا د هغې ستاینه هم کړې ده. نو دا تاسو ولیدل دې سره سره تاسو ته زه یو بل د چې کوم وزیر داخله دی سراج الدین حقاني هغه هم 13 ورځ یو خطاب کړی چې هغه خطاب باندې بیا زموږ دلته چې کوم آفتاب شیرپو دی ډېر غټ نوم لري، قومي وطن پارټي مشر دی، وزیر داخله هم پاتې شوی دی، وزیر خیبر پښتونخوا هم پاتې شوی دی، ډېر دروند سړی دی. هغه ورباندې ایکس باندې یعنې اوس ورته ایکس وایي د کوم ټویټ و هغه باندې ټویټ هم بیان ورکړی دی، لکه سراج الدین حقاني چې کوم بیان ورکړی دی هغه هم پاکستان طرف ته مذاکراتو یعنې د یو اشاره ورکړې ده. یعنې اوس لارې چې کوم دي
کولاویږي. ورسره چې کوم آفتاب شیرپور باندې ایکس باندې باقاعده توګه چې یو ټویټ کړی دی، هغه کې آفتاب شیرپور هغه ظاهر کړی دی چې بالکل دا ډېر ښه خبره ده، خو سراج الدین حقاني له خولې خو چې کوم ټي ټي پي ده یعنې کله د تحریک طالبان پاکستان چې کوم دي هغو بیت چې کوم خسته دی هغه حقاني یعنې حقاني نیټورک نه یعنې سراج الدین حقاني په کنټرول کې دي. نو په کار دا ده چې لکه هغه اشاره ورکړې ده چې دا د کنټرول کې شي کوم ټي ټي پي ده، نو دا د سراج الدین حقاني په کنټرول کې ده او بیت یې هغه نه اخیستی ده. نو یقینا چې دا د هغه دي. نو دا حوالې سره هم تاسو ته ماخیره کې دغه واچول، یقینا چې دغه سره تاسو ګورئ که مونږ نن دغه په حوالې سره ته ووایو چې که ورځ د 28 دسمبر تاریخ تاسو وګورئ نو دا 1979 نه دغه چې کوم یرغل دوخی، خو په بعضو هغه کې تاریخ کې دا 16 تاریخ ښیي او 16 نه دا فروری 15 89 پورې یو کم 90 پورې دغه یرغل یا دغه چې کوم جهاد یا چې کوم دغه جګړه وه، دغه تقریبا 9 کاله یو میاشت 3 هفتې او یو ورځ چې کوم ریکارډ شوي ده، دغه ورځو کې بیا دا واپس چې کوم دی افغانستان عمل کړي. یقینا چې افغانانو ډېرې قربانیانې، ډېر جدوجهد، ډېر چې کوم دي کې هغه دي، دا ټول د دې خبرې نه ثابته ده چې افغانستان باندې که ډېرو کوششونه وکړل، 20 کاله په امریکې خپل دغه خو افغانستان خلک یا افغانستان خاوره د چا په قابو کې رانغله. دغه سره غواړم اجازت چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ.